اللهم محمد في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم لسيرت پنځه برخه. په دې برخه کې به دا بیان درته وشي چې د مکې مکرمې درېمه مرحله یا تر مکې مکرمې د باندې دعوت. اوس نو د رسول صلی الله علیه وسلم د بعثت او د دعوت 10 کاله کېږي او په دغه 10 کالو کې بېله اویا نفرو بل څوک اسلام ته نه دی داخل شوی. 10 کاله قریشو ته دعوت او بلنه فقط اویا نفر مسلمانان شوي. هو دغه اویا نفره بېله هغو مسلمانانو څخه ول چې په حبشه کې دي. دغه اویا نفره مسلمانان د رسول صلی الله علیه وسلم ملګري او په مکان په مکه مکرمه کې موجود دي. خو دغه اویا نفره د قریشو په مقابل کې بېوسه او کمزوري دي. رسول صلی الله علیه وسلم فکر وکړي چې خپل دعوت تر مکې مکرمې د باندې وباسي، ځکه په مکه مکرمه کې په 10 کلو کې فقط دغه اویا نفره او هغه نفرو چې په حبشه کې اوسېږي دغه ایمان راوړی دي. خاصتا د ابو طالب تر وفات وروسته پر رسول صلی الله علیه وسلم د قریشو له طرفه ازارونه او عذابونه هم ډېر شدید او سخت شول. تاسې خو هغه ټول ازارونه او عذابونه واورېدل چې پر رسول صلی الله علیه وسلم تېرېدل، مګر پر دغه سربیره رسول صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي قریشو ازار او تکلیف نه دی را رسولی په مثل د هغه چې پس له وفات د ابو طالب را ورسولی دي. نو فکر وکړي هغه د مخنی ټول ازارونه او تکالیف د دغه ازار په مقابل کې چې پس له وفات د ابو طالب او رسول صلی الله علیه وسلم ته رسیږي هیڅ غوندې ول. دغه ازارو پس له وفات د ابو طالب ولی او څنګه فرق وکړي؟ هغه داسې کله چې ابو طالب ژوندی و رسول صلی الله علیه وسلم ته یوازې د قریشو مشرانو او سردارانو لکه ابو جهل، مطعم ابن عدي، عاص ابن وائل، ابو لهب، عتبه او داسې نورو ازار ورکولی شول. بې له مشرانو بل چا د رسول صلی الله علیه وسلم پر ازارولو جرأت او دلاوري نه سوی کولی، مګر د ابو طالب تر وفات وروسته د مکې مکرمې لچګان، بې عقلان، بې باکان دا به هم د رسول صلی الله علیه وسلم پر ازارولو جرأت بې کوی او دلاوري یې پیدا کړ. کله چې به رسول صلی الله علیه وسلم پر لار تېرېدی هغه کسان چې هیڅ قدر او شرف بې نه درلودی هغه لچک او اوباش خلکو به هم رسول صلی الله علیه وسلم ته ازار ورکول. پر سر به خاورې وخاشلې، په ریګ او په خاورو به ویشتی. دغه وخت نه د چا څخه بیره وه او نه د چا مراعات او نه د چا احترام، ځکه هغه څوک وفات شو چې د رسول صلی الله علیه وسلم ساتنه او د هغه دفاع کوله. نو رنګارنګ نوي ازارونه شروع شول. داسې نه پېښېدل چې رسول صلی الله علیه وسلم دې پر لارې رهي او څوک چې بد نور ته ووایي، سپکې خبرې دې نور ته وکړي. په پخوا کې یوازې د قریشو مشران ول چې ازار یې ورکوي، مګر اوس الکان او بېباکان هم سپک او بد ویل ورته کوي. څوک نسته چې د قوم د ازار یې وساتي. کله چې دا ازارونه او تکالیف ډېر زیات او شدید شول رسول صلی الله علیه وسلم د ځان سره دا فیصله وکړه چې تر مکې مکرمې د باندې ووځي او په داسې چا پسې وګرځېږي چې هغه یې مرسته وکړي. پس له فکره دې نتیجې ته ورسېدی چې رسول صلی الله علیه وسلم او د مکې په مابینځ کې هغه نږدې ښار چې مکې مکرمې ته ډېر نږدې دی هغه د طائف ښار دی. نو د طائف د سفر فیصله او اراده وکړه چې هلته به د الله دین ته خلک را دعوت کړي. اوس به بیان درته وشي چې د طائف سفر څنګه وشو. د بعثت د 10 کال او د شوال په میاشت کې چې د 1419 میلادي کال د مۍ آخري او د جون د اولې ورځې وې رسول صلی الله علیه وسلم طائف ته پیاده او په پښو رهي شو. طائف د مکې مکرمې څخه 60 میله لرې دی. په دې سفر کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره آزاد شوی مری چې زید ابن حارثه ورته ویل کېدل چې په عربي کې مولا ورته وایي دا ورسره ملګری و. په لار کې چې به پر هره قبیله ورله هغه به اسلام ته دعوتول، خو یوې قبیلې هم د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت نه کوي قبول. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم طائف ته ورسېدی هلته د طائف په شروع کې د طائف مشران د هغو 3 نفر ناست چې نمونه یې دغه دي: یو عبدي علیل، دویم مسعود، دریم حبیب. 3 سره ورونه دي او د عمر ابن عمر ثقفي زامن دي. رسول صلی الله علیه وسلم اجازه وغوښتله چې خبرې ورسره وکړي. هغه ولیدل چې د مکې مکرمې د اشرافو څخه او د عبدالمطلب د اولادیې څخه یو نفر دی. نور ښه راغلی ورته وویل.
رسول صلی الله علیه وسلم ورسره کښېنستی، د دین او د اسلام خبرې ورته شروع کړې، قرآن مجید یې ورته تلاوت کړ. خو په آخر کې د هغه درو نفرو څخه یو ولاړ شو. الله بې له تا بل څوک نه کوي پیدا چې رسالت یې راولېږي. هغه بل وویل والله د کعبې پوښونه به څیرې کړم خو پر تا به ایمان نه راوړم. د کفارو په عقیده باندې د کعبې شریفې د پوښلو څیرل او غورځول ډېره لو ګناه وه، نو دغه لو ګناه به وکړم خو پر تا به ایمان را نه وړم. دریم نفر وویل زه هیڅکله خبرې نه در سره کوم، ځکه که ته د رښتیا رسول یې لکه څنګه چې ته وایې نو ته ډېر خطرناک یې، باید ستا جواب نه کم در، او که ته پر الله درواغ وایې نو ته د دې لایق نه یې چې خبرې در سره وکړې. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا چې تاسې اسلام نه کوي قبول نو دغه حال در سره وساتئ، پرېږدئ چې زه د بل چا سره خبرې وکړم. هغه وویل یا والله نه دې پرېږدو چې د بل چا سره هم خبرې وکړي. نه دي اوس دوی نه دي راځي چې دوی خپله خبرې واوري او نه رسول صلی الله علیه وسلم د بل چا سره د خبرو کولو دپاره پرېږدي. نو دغه درې نفره تر رسول صلی الله علیه وسلم د مخه طایف ته ورداخل شول. هلته یې هلکان، مریان او لوچګان سره راټول کړل، دوه لینه یا دوه قطاره یې ځین جوړ کړل. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم دننه و طایف ته ورغلی، غواړي چې خلک د الله دین ته دعوت کړي. د هلکانو او د بېباکانو هغه دوې ډلې په پسې سوې او په ډبرو یې ولي، او د ډبرو ویشتل یا وارونه د رسول صلی الله علیه وسلم پر پښو کوي چې پښه پورته کې هم یې ولي، چې پښه کښته کې هم یې ولي، تر داسې اندازې چې د رسول صلی الله علیه وسلم مبارک تر پښو وینې بهېدلې. او زید ابن حارثه رضی الله عنه به په خپل جسم او په بدن سره به رسول صلی الله علیه وسلم د دې ډبرو د ویشتلو څخه ساتي. خو د زید رضی الله عنه سر هم څو ځایه مات شو او زخمي شو او هغه هم په وینو ولړل شو. دا چې زید ابن حارثه په خپل جسم او ځان سره رسول صلی الله علیه وسلم د کفارو د ډبرو ویشتلو څخه ساتي، خپل ځان د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره سپر ګرځولی دی، تر داسې اندازې چې د ده سر هم څو ځایه زخمي کېږي او وینې ترې رابهېږي. دا د هر مسلمان د حال یو نمونه ده. باید هر مسلمان په هره طریقه سره چې وي د اسلامي دعوت د قائد ساتنه وکړي، که څه هم دغه ساتنه د ده د حیات په قربانولو سره وي. اصحاب کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې د اسلامي دعوت قائد وو دغسې کول. که نن ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم وجود زموږ په مابینځ کې نه دی، خو موږ دا رقم دفاع ځینې وکړو لکه څنګه چې صحابه کرامو کوله، خو دغه دفاع پر یو بل قسم باندې هم کېدلی شي. هغه دا چې موږ د اسلامي دعوت کوونکي او د اسلامي دعوت په لار کې عذابونه او تکالیف پر ځان باندې درانه نه وبولو. موږ هم باید چې پر خپلو ځانو د دعوت په لار کې څه ناڅه ازارونه او تکلیفونه قبول کړو، نو به مو په دې ډول د رسول صلی الله علیه وسلم سره د ازارو په قبلولو کې حصه اخیستې وي. نو دا لازم او ضروری ده چې هر چیرې او په هر وخت کې باید د اسلامي دعوت لپاره قیادتونه او مشران موجود وي چې په دعوت کې د رسول صلی الله علیه وسلم خلافت وکړي، او پر مسلمانانو بیا دا لازمه ده چې دغه قائد پر شاوخوا مخلص عسکر او لشکر وګرځي، خپل مالونه او قوت تر خپل قائد قربان کړي، لکه څنګه چې مسلمانانو د رسول صلی الله علیه وسلم سره کول. په طائف کې د رسول صلی الله علیه وسلم دغه حال او دغه د ډبرو وارونه و. دومره یې نه پرېښوئ چې د خلکو سره خبرې وکړي. چا دغه پوښتنه هم نه ځي وکوله چې د چیش دپاره راغلی، د مخه تر دې چې خلک پوه شي چې رسول صلی الله علیه وسلم د چیش دپاره راغلی دی او څه غواړي او څه وایي، د ده په ویشتلو یې شروع وکوله. دا د طایف د خلکو له طرفه د رسول صلی الله علیه وسلم استقبال و. رسول صلی الله علیه وسلم چې دا حال ولیدی چې چا د خبرو کولو اجازه هم ورنکړه، نو پوه شو چې دلته فایده نشته. بیرته په هغه زخمي پښو او هغه د ستړیا په حالت کې د مکې مکرمې و طرف ته رهي شو. خو بیا هم هغه سفها او بېباکان، لوچګان او مریان په پسې دي او په ډبرو یې ولي، تر څو رسول صلی الله علیه وسلم او ملګری یې له طایفه ووتل. هلته په لار کې تر طایف 3 میله د باندې د انګورو یو باغ یا باغچه وه. رسول صلی الله علیه وسلم دې باغچې ته ور وګرځېدی. دلته نو هغه هلکان او بېباکان ځین را وګرځېدل. رسول صلی الله علیه وسلم په زخمي پښو او غمجن زړه د انګور د یو تاک وسایې ته کښېنست او دیواله ته یې تکیه وکوله، او هلته یې هغه مشهوره دعا وکوله کومه چې پر دې دلالت کوي چې په زړه کې ډېر درد
او زړه د ډیر حسرت او د ارمان او د غم څخه ډک دی. هغه دعا ده: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد تجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح به أمر الدنيا والآخرة من أن يتنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اوس به ترجمه درته وسی: الهی د خپل ضعف د حیلې د لږوالي او پر خلکو زما د سپکوالي شکایت درته کوم. یا ارحم الراحمین، ته د ضعیفانو رب او زما رب، و چاته مې پرېږدې هغه لیرې ته چې په تریو تندي راته ګوري، او که دې دښمن ته زما اختیار ورکړی دی. که ته پر ما په قهر نه یې زما پروا نسته، مګر ستا عافیت زما لپاره پراخه دی. ستا د مخ په هغه نور سره پناه غواړم چې تاریکۍ په روښانه کېږي، د دنیا او آخرت کارونه په اصلاح کېږي. پر ما ستا غضب مه نازلوې، ستا قهر ما ته مه راولې. الهی تر هغو زارۍ درته کوم چې راضي کېږي، او بې له تا ما لره نه حول ستا نه قوت. رسول صلی الله علیه وسلم دعا کوي، او دعا داسې دعا چې د زړه سوز او سوزل پکښې موجود و. رسول صلی الله علیه وسلم ډیر خواشینی او زهیر دی چې اسلام ولې دغه د ضعف په حالت کې پاتې دی. 10 کاله د دعوت تیر سوي دي، بیا هم اسلام ضعیف دی. په طایف کې هم چا د نبي علیه الصلاه والسلام خبره نه واورېدل او نه یې ومنل. دغه باغ چې رسول صلی الله علیه وسلم پکې ناست دی، دا د ربیعه د زامنو چې عتبه او شیبه نومېدل. دوی هم د قریشو سردارانو څخه او په مکه مکرمه کې اوسېدل. په دغه وخت کې دوی هم دلته په دې باغ کې موجود ول. عتبه او شیبه ولیدل چې د رسول صلی الله علیه وسلم تر پښو وینې بهیږي، ستړی او ستومانه دی، زړه یې پر وسو، ولوږی به هم وي. دوی یو مریی درلودی چې په دین نصراني و او نوم یې عداس و. هغه خپل نصراني مریی راوغوښتی، ولیا عداس دغه انګور و محمد صلی الله علیه وسلم ته وروړه. عداس انګور واخیستل او رسول صلی الله علیه وسلم ته یې وروړه. عتبه او شیبه د لیرې ورته ګوري. رسول صلی الله علیه وسلم اول د عداس شکریه ادا کړ، او بیا چې د انګورو په خوړلو شروع کول نو بسم الله. د خوړلو د شروع په وخت کې بسم الله ویل د عربو عادت نه و. عداس په تعجب کې شو او رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل: دغه خبره چې ستاسو څخه مې واورېدله، د دې ملک خلک دغه جمله نه وایي. رسول صلی الله علیه وسلم پوه شو چې د دې سړي په زړه کې یو څه دي. نو یې پوښتنه ځینې وکوله چې نوم دې چیشتی؟ مریی وویل چې زما نوم عداس دی. ول د کوم ځای او دین دې چیشتی؟ مریی وویل چې زه نصراني یم او د نینوا د اهل څخه یم. نینوا د عراق د موصل په ښار کې د یو کلي نوم دی. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د هغه صالح سړي یونس ابن متا د وطن. عداس نور هم په تعجب کې شو، ځکه عرب نینوا نه پیژني، او دغه سړی خو نینوا پیژني، بلکې تاریخ یې هم معلوم دی، حتی یونس علیه السلام هم پیژني. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ته څوک یې چې یونس ابن متا هم پیژني؟ رسول صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل: هغه زما ورور دی، هغه نبی و او زه هم نبی یم. عداس پوه شو چې د یو عادي او معمولي سړي سره خبرې نه کوي. عداس ور ولاړ شو او د رسول صلی الله علیه وسلم سر، لاسونه او پښې ورمچي. دلته ویو شي ته متوجه سئ، دا الهي تسلی ده چې الله جل جلاله یې خپل رسول ته ورکوي. دا هغه پښې نه دي چې د طائف خلکو په ډبرو ویشتلې او اوس هغه پښې یو بل انسان مچوي. عتبه او شیبه د لیرې ورته ګوري. یو بل ته وویل: موږ خواړه ور ولېږل او دوی مریی را خراب کړ. عداس چې بیرته دوی ته ورغلی، دوی ورته وویل: وی حق، څه درته پیښه وه؟ افسوس دی تا لره چې لاس او پښې دې ورمچول. عداس وویل: یا سیدي، په ځمکه کې تر دغه سړي بهتر څوک نسته. په داسې شی خبر کړم چې بې له نبي بل څوک هغه باندې نه دی خبر.
عتبه او شیبه او عداس ته وویل محمد او دغه خبرې پرېږده والله ستا دین د محمد تر دین ډېر ښه او بهتر دی. دوی غوښتل چې عداس هم د اسلام لري. خیر رسول صلی الله علیه وسلم په ماته او په غمجن زړه له دغه باغه د مکې مکرمې پر طرف رهي سو. کله چې قرن المنازل ته ورسېدی، دا قرن المنازل د یو ځای نوم دی. الله جل جلاله جبرائیل علیه السلام ورته راولېږه چې هغه پر غرو مقرره ملائکه هم ورسره ملګري وو او د رسول صلی الله علیه وسلم سي امر او اجازه غوښتل چې پر اهل مکه به دوه غرونه سره راجوت کم او د مکې مکرمې خلک به په مابین کې چختاړه. امام بخاری دا حضرت عائشہ رضی الله عنها څخه روایت کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه ول یا رسول الله آیا د احد تر ورځې بل سخت ورځ در باندې راغلی ده؟ رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل ستا د قوم یعنی عربو څخه هغه ازارونه را رسیدلي دي چې را رسیدلي دي او هغه سخت ازار چې له دوی څخه ماته را رسیدلی دي هغه په هغه ورځ چې ما خپل دین او رسالت پر عبدی علی العرض کوي او هغه زما د خوښ جواب نه او زه غمجن په غمجن زړه باندې رهي شوم. په ځان نه پوهېدم چې چیرې ځم. هغه وخت په ځان پوه شوم چې زه قرن ثعالب ته ورسېدم. دغه قرن ثعالب ته اوس قرن منازل ویل کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سر مې راپورته کړی یو اوریځ و چې سایه را باندې کړې وه. ما چې اوریځې ته وکتل په هغه کې جبرائیل علیه السلام او راغږ یې کړ یا محمد صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله ستا د قوم هغه جواب واورېدی چې تا ته درکړي او هغه څه یې ولیدل چې ستا سره یې وکړي. اوس الله جل جلاله هغه پر غرو مقرره ملائکه تا ته رالیږي د دوی په باره کې چې څنګه ستا خوښه وي هغسې امر وکړه. بیا نو هغه پر غرو مقرره ملائکه رانږدې سوه او راغږ یې کړ. اول یې سلام راته وویل او بیا یې راته وویل یا محمد صلی الله علیه وسلم زه دغه یم څنګه چې ستا خوښه وي امر کوه که دې خوښه وي پر اهل مکه به دا دوه غرونه راجبت کړم. د دوه غرو څخه مقصد یو د ابي قبیس غر او بل د هغه پر برابر غر دی چې قعقعان غر ورته ویل کېږي او مکه مکرمه د دې دوه غرو په مابین کې پرته وه. نو ملک وویل که ستا خوښه وي د مکې ټول خلک به د دوه غرو په مابین کې سره کښېکاږم او چښتاړه به شي. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل بلکې امید لرم چې الله جل جلاله به د دوی د نسل څخه داسې څوک راوباسي چې د یو الله عبادت وکوي او هیڅ شریک به نه ورسره نیسي. د رسول صلی الله علیه وسلم په دغه جواب کې د رسول صلی الله علیه وسلم ولوړ شخصیت ته پاملرنه چې د څونه لوی مقام دلته ځلیږي چې پر خپل امت یې څونه رحمت او شفقت درلودی. محمد صلی الله علیه وسلم رؤوف او رحیم و پر خپل امت څونه مهربان و نه غوښتل چې امت یې په الهي عذاب سره هلاک شي. د رسول صلی الله علیه وسلم زړه په دغه الهي نصرت سره چې لوړ له اسمانه وترالی مطمئن سو او بیا د مکې مکرمې په طرف باندې رهي سو تر څو چې وادي نخلې ته ورسېدی او هلته څو ورځې تیرې کړې. په وادي نخله کې دوه ځایه د استوګنې او د اوسېدلو دپاره لایق دي چې یوه ته سیل کبیر ویل کېږي او بل ته الزیمه ویل کېږي. خو موږ ته دا معلومات نشته چې رسول صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې اوسېدی. په دې وخت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم دلته اوسېدی الله جل جلاله د پیرانانو یو ډله ورته راولېږه چې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه قرآن مجید واوري او دغه د پیرانانو واقعه الله جل جلاله په قرآن مجید کې دوه ځایه ذکر کړې ده. الله جل جلاله په سورة احقاف 90 نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. یعنی یا محمد صلی الله علیه وسلم هغه وخت در په یاد که کوم چې موږ تاته د پیرانانو یو ټولۍ در وګرځول یعنی در ترا مو وستل چې قرآن مجید ته غوږ ونیسي. کله چې دوی د قرآن واورېدی او د قرآن واورېدلو ته حاضر شول دوی په خپل مابین کې سره وویل چپ سئ. کله چې د قرآن مجید تلاوت پای ته ورسېدی دوی بیرته خپل قوم ته په داسې حال کې وګرځېدل او ولاړل چې خپل قوم یې له الهي عذابه بیروي. او بیا الله جل جلاله پسې فرمایي
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. دوی وویل ای زموږ قومه بېشکه موږ داسې یو کتاب واورېدی چې تر موسی علیه السلام وروسته نازل سوی دی او د پخوانیو کتابو تصدیق کوونکی دی. دغه کتاب حق دی او سمې لارې ته لارښوونه کوي. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ای زموږ قومه د هغه چا خبره قبول کړئ چې د الله د طرفه مو دعوتوي او ایمان پر هغه باندې راوړئ چې الله به تاسو ته ستاسې ګناهونه در وبخښي او ستاسې به ساتنه به د دردناک عذاب څخه وکړي. همدارنګه د سورة جن 15 اولینی آیاتونه په دې باره کې نازل شوي دي چې پیرانانو د رسول صلی الله علیه وسلم څخه قرآن مجید واورېدی. لکه الله جل جلاله په سورة جن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. یعنی ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه ما ته وحی راغلی دی چې بېشکه زما قرآن مجید چې کله ما وایي د پیرانانو یو ډلې واورېدل. کله چې دوی هغه خپل قوم ته ورغلل نو ورته ویې ویل چې بېشکه موږ په فصاحت او په بلاغت کې یو عجیب قرآن واورېدی. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. داسې قرآن چې حق او ایمان ته لارښوونه کوي نو موږ پر هغه قرآن ایمان راوړي او پس له ننه به بل څوک د خپل رب سره شریک نکو. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. او بېشکه چې زموږ د رب شان ډېر لوی او لوړ دی. الله نه ښځه لري او نه اولاد لکه څنګه چې د انسانانو او پیرانانو کفار او مشرکان داسې وایي. نو قصه د پیرانانو داسې وله کله چې رسول صلی الله علیه وسلم له طایفه څخه په هغه شکل سره راووتی چې نه څوک مسلمان سو او نه چا د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت او خبرې واورېدلې. نو رسول صلی الله علیه وسلم د شک وتلی ډیر خواشینی او غمجن او نا امید و چې ولې داسې پیښه ده د اسلام دعوت کار ولې پر مخ نه ځي. الله جل جلاله دا اراده وکوله چې دغه غم او پریشانی پر خپل حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سپکي چې ته مه خواشینی کېږه. که انسانان ایمان نه راوړي هغه د پیرانان ایمان راوړي. او د آیاتو له تلاوت څخه هم دا معلومه او روښانه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې پیرانانو په راتګ او د قرآن مجید په اورېدلو او د هغو په ایمان راوړلو نو خبر بلکې الله جل جلاله د وحی په واسطه په دغه حال خبر کړي. او د پیرانانو د راتلو سبب چې ولې پیرانان دلته ورسول صلی الله علیه وسلم ته راغلل هغه سبب داسې و د رسول صلی الله علیه وسلم تر بعثت د مخه پیرانان و اسمان ته ورنږدې کېدل او د ملائکو خبرو ته به غوږ نیوي او ملائکو ځینې خبرې به اورېدلې. ملائکو به خپل مابین کې ځینې الهي امرونه سره بیانول. مثلا ویل به چې الله امر کړی دی چې فلاني سړي ته دې زوی ورکول شي یا دې فلانکي ته رزق ورپراخ شي یا دې ورلږ کړي. پیرانانو به دغه خبرې واورېدلې او بیا به دغه خبرې د جادوګرانو او کوډګرانو په واسطه په خلکو کې نشرولې. همدغه سبب و چې همیشه به کوډګران او جادوګران په خلکو او د هغو پر عقیدو مسلط ول. لکه څنګه چې دغه موضوع په حدیث شریف کې هم ذکر شوی ده چې جن به د یو بل پر اوږو سر سپرېدل او د اسمان خبرو ته به غوږ نیول. خو د وحی او قرآن مجید په نزول سره دغه لار په پیرانانو بنده شوه. د اسمان له طرفه به پیرانان د غوږ نیولو په وخت کې په اور سره ویشتل کېدل. الله د سورة جن په 8 نمبر او په 9 نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. پیرانان وایي بېشکه موږ د ملائکو د خبرو د اورېدلو دپاره اسمان ته نږدې سو. ومو لیدل چې اسمان په سختو پیردارانو ملائکو ډک
دی او ډک سوی دی او په سوځونکو ستورو ډک سوی دی. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. او بشکه د مخه تر لېږلو دغه پیغمبر موږ د خبرو د اولیدلو دپاره د کښېنستلو په ځای کې کښېنستو، او هر څوک چې اوس اورېدل غواړي د خپل ځان دپاره به سوځونکې لمبه په انتظار کې وویني. یعنې اوس چې موږ اسمان ته ورنږدې سو نو هلته مو ولیدل چې ډېرې سختې جنګي پیرې درېدلې دي چې هیڅ یو شیطان هم نه پرېږدي چې غیبي او آسماني خبرې واوري، او هر هغه شیطان چې د اورېدلو اراده ولري پر هغه باندې اورېږي. او تر دې د مخه دومره سختي او اساني نه وه چې دا نبي نه ور پیدا سوی. کله چې دغه د غوږ نیولو لار پر پیرانانو بنده سوله، د پیرانانو مشرانو نور پیرانانو ته وویل چې ولاړ سئ په مځکه کې وګرځېږئ او وګورئ چې څه پېښه ده، خامخا یو شی پېښ دی چې زموږ د اورېدلو لار بنده سوه. نو د پیرانانو یو ډله دلته تېرېدل او ویلیدل چې رسول صلی الله علیه وسلم قرآن مجید وایي. پیرانان پر راټول سول او غوږ یې ورته ونیو او بیا خپل قوم ته ولاړل دغه حال او خپل اسلام یې ورته ووایي، لکه د مخه تلاوت سو آیاتو په ترجمه کې چې درته وویل سو. رسول صلی الله علیه وسلم ته د پیرانانو راتګ او د رسول صلی الله علیه وسلم څخه د قرآن مجید اوریدل دا یو وار نه دي پېښ سوي، بلکې په وروسته کې هم څو واره پېښ سوي. یو وخت رسول صلی الله علیه وسلم تر مکې مکرمې د باندې د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په ملګرتیا باندې د عبادت کولو دپاره ووتی. و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ته رسول صلی الله علیه وسلم وویل چې ته دلته کښېنه او تر څو زه درته ونه وایم د دغه ځایه مه شوه. رسول صلی الله علیه وسلم لږ ګوښه ولاړ. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د دغه ځایه ورته ګوري او څارنه او مراقبت یې کوي. رسول صلی الله علیه وسلم هلته لیرې په لمانځه ودرېد او قرآن مجید په لوړ اواز وایي. په دغه وخت کې د پیرانانو یو ډله ورته راله. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هلته ناست دی او ورته ګوري. دا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي داسې خلک مې ولیدل چې تیره او اوږده سرونه یې ول. زه پر رسول صلی الله علیه وسلم وبېرېدم او ور ولاړ شو. رسول صلی الله علیه وسلم اشاره راته وکول چې کښېنه. زه هم کښېنستم او دوی پر راټول پیرانان نور هم پسې ډېرېدل څو داسې ډېر شو چې رسول صلی الله علیه وسلم د دوی په مابینځ کې نه معلومېده، لکه الله جل جلاله چې د سورة جن په 19 نمبر آیات کې فرمایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. یعنی کله چې د الله بنده محمد صلی الله علیه وسلم لمانځه ته ودرېدی چې دغه الله یې بلی، نږدې وه چې دغه پیرانان له ډېره ازدحام او له ډېره رشه پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې سر پر سر سره ودرېږي. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه په تحقیق سره زه د خپل رب عبادت کوم او د الله سره بل هیڅ څوک نه شریکوم. نو پیرانانو ایمان راوړی او مسلمانان شول. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي نو زموږ نور پاته بحث به په راتلونکو برخو کې درته بیان شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه واهل بیته وذریته اجمعین.